یو منټ د خپل قیمتي کا الله تعالی قرآن کې فرمایي چې وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وی جنگو که د هغوی سره تر دې پورې چې فتنه ختمه شي او دین د الله شي، او که چېرته دې د فتنې نه قلار شي نو ځان په دې پوهه که چې د ظالمانو نه علاوه په بل چا باندې دست درازي کول یا جنگ کول یا ظلم کول روا نه دي، حرام دي، جایز نه دي. اوس د دې آسان مطلب دا دی چې د انسانانو نه د انسانانو نظام ختم شي او د الله نظام قائم شي. او د الله نظام څه دی؟ دین اسلام. آسانو الفاظو او د دین هم آسانو الفاظو کې قدر تکلیه رقم که نه نو د امن په دې ټکي کې دومره امن نشته چې څومره امن په دین اسلام کې دی. خو په دین اسلام کې، مذهب اسلام کې نه. So like, share and follow.